چپ عشق دی شاہد شم جنتون لمی بوزا جنتون لمی بوزا د خزان خزم جوندنا بحرون لمی بوزا بحرون لمی بوزا چپ عشق دی باب الحیض باب د په بیان د مسائل د حیض کی کما مہواری او بیماری چې په زنانو راضی داغه حالات او تفصیل در ذکر کړي فرمای اقل الحیض کما مدد حیض د مہواری 3 ایام دریو رزدا ولیالیها او دریش په کم نہ کم د دریو شپو رزنا دا بیماری کمیږي نه فما نقصوا نو هغه بیماری چې کم شي من ذالک د دې دریو ورځو او د دریو شپو نه فلیس بحیض نو دا حیض نه دی نو کله که د دریو ورځو او دریو شپو نه کم پاکوال راشي او بیا بیماری بند شي نو معلومه دا شوا چې دا حیض نو بلکې دا استحاض نو د دغه ورځې کوم منځونه چې زنانو ندی کړي د دې قضا په دی باندې فرض او لازم ده او روزي خصم قضا را ګرځیدي شي فلیس بحیض دا حیض نه دی او هو استحاضه دا استحاض ده استحاض یو داسي بیماری لکه رسو بدرته مستقل باب ذکر کړي چې هغه بیماری د مہواری سره مشابه وي خو داسي ني باغی کې موز روزه د قران تلاوت طواف دا ټول سيزونه پکې جایز وي دغه مردا چې هر مزلب پکې نوې او د سکول غواړي لکه رسو داغه بیان روان دي واکثره او اکثر مدد دی بیماری 10 ایام لس رزیدی ولیالیها او شپه د لس ورځو او شپو نه دا سیوا کیږي دا وما زاد او کوم چې سیوا شو د لس ورځو نه ما پلا فهو استحاضه نو دا استحاض ده دا استحاض ده یعنی حیض نه ده او دا غي تفصیل و ان شاء الله رسو ذکر کو چې سیوا شي نو دا غي بارک شریس هو د الله سورزو نه سیوا کیږي نه او بیا دې کې مسله داوی چې د زنانو عادت جوړ شي او عادت د پاره یوزل مہواری چرا شنو بس شرعن عادت مقرر شو خدا عادت کله بدلیږي را بدلیږي د بای زنانو پینځه د چاشپک د چاوو د چاترزي یعنی عادت جوړوي چې داغه نه غالبا اکثر کمې زیاتې ناراضي وګوره زنانه دا چې داغه کله عادت نه سیوای بیماری رااله ندا به انتظارو کی تر لس ورځو پورې کچره لس ورځو پوری بیماری بند شوانو معلومه دا شو چې عادت بدل شوه نو دا لس واړه رزي بټوله بیماری حساب کی او پدې کې پاغي نه موزو او نه روجوا د موز قضا په نوا او د روجو قضا په وا او کدا سے وجه دې عادت مثال پتور وو یا تر زده او بیماری د عادت نه سیوا شو او په لسم او رزم بیماری بند نشوا بلکې یو لسمه دو لسمه دیار لسمه داسې پورې ورسېدا نو معلومه دا شوا چې د دې خپل عادت چې نو هغه مہواری وا او د عادت نه داسي وای رزي د دې استحاض ده خبر له مخیال رسول نو د عادت نه علاوه ک دو رزي یا درې رزي کم منځونه دي ندي کړي د دې قضا په دی باندې ضروری او لازم ده دا د اهم مسلو نه دا په دین کې ګرانه مسلې ده دي او خلق په دی باندې ځان نه پوي اعلان کې دي سرا د موز دروجي او د دین د سوره احکامات وس شه داغه تعلق ته ور سره باز نه په هاو چې ایمانی کمزوري وي نا پدې مسلو باندې شرم محسوس ہے د دین بارک یو سړی شرم محسوس ہے غزنانا او نارینه ته خپل ایمان یې را پکارلا حضور صلی الله علیه وسلم قران پاک چې کوم مسائل کړي ناغه باندې ته حیا کې او شرم کې حیا د دین او کچ یو سړی دی یو سرانه دی بار نه ګرځي شری پرده دی کوي د ټي وي وی سي آر نه ځان ساتي اغه وادل دین دی پای کې ډول او سرناوي دارنګي د حیا کار ادارې چې یو سړی مرشي او د دې په ژوندون پرده د نمر نه پس د مول نه ګوري
د حیا کارونه دي د پاره اغدي چې کوم الله او رسول ویل ناستا سوزور سبق اوس دادر توي چې کله د مهواري رزي وي نو پدې کې ځنې اوقاتو کې د بیماری اغرنګونه مختلف وي خو هر قسم رنگ چې وي د بیماری نو دا بدغه مهواري حسابيږي وما تراه المرأه اغه چې ویني هغه لره او زنانا په وخت د بیماری کې من الحمرتی د سروالی رنگنا والصفرتی د زیړوالینا والقدرتی د خړوالینا فی مدت الحیض په مدد حیض کې فهو حیض نو دا ټول به حیض حسابيږي او ترغی پوری بدا پاک شرعا نی حسابيږي حتا ترل بیاض خالصا تردی چې وی نداس پینواله خالص والحیض او دا حیض یسقط ساقطوی لری کوي عن الحائض دغه حائزین الصلاه مز ويحرم حراموي عليها الصوم پدیبان روزنی ول هو تقضي وتقضي الصوم د روزي قضا برا ګرځي دا د شریعت حکم نه او پای کې حکمت دا او چې روزي په کال کې یو میاشتي او دا راغی را ګرځول سګران ندي او موز دا هر وخت او پشپا ورس کې 15 پیره نو زنانه د بیماری د رضی دا منزونه کرا ګرځي نو دا ډېر ګرانه او الله دینی معاملې کې حرج نه ګرځول نو دروجو قضا پشتا ولا تقضي الصلاه او قضا بن را ګرځي د موزو یو زنانه راغلی وا او باز نارینوم د ام المؤمنین نه تپوس کړي وې دا ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ته وې سوجه چې دا زنانه د بیماری غروجي را ګرځي او منزونه نه را ګرځي ناغي ورتوی حروریت انت وی تول د فلانای ناکار ډلې سره تعلق لري وی بس د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې مونږ ته د رجوع د قضا حکم شوی او د مز د قضا حکم نه شوی بس دغه شان تنف رحمت الله علیه تاسو تویلیو چې په وخت د بیماری او د مهواری کې زنانه باندې موز او روزه دواړه نیول او کول حرام دي او کله چې دا د بیماری نه پاک شي نو روزي به قضا را ګرځي او د مس قضا پینشتا ولا تدخل المسجد او نبن نوزی جمعات تا د بیماری په حالت کې د زنانه جمعات تور دن کېدل حرام دي ولا تطوف بالبيت او طواف بنکوي د بیت الله شریف د بیماری په دوران کې طواف کول حرام دي ځکه طواف جمعات دن نه ده او دن جمعات تدې تور دن کېدل حرام دي ولا تطوف بالبيت بیت الله شریف کی طواف بن کوي دا مسله علماء ذکر کړي چې یو زنانه طواف د بیت الله کو او د سعی نمخ کې پدی بیماری رااله د صفا او مروه د سعی نه پس نو طواف په پاکوالی کې کو او د طواف نه پس سعی لا نو کړي چې بیماری رااله نو سعی په دغه حال کې مکول شي سعی د پاره پاکواله سے شرط نه سعی دیو کی ولایاتیها زوجها او نمبر ازي دیتا خاوند دی